السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البقرة يوصل وشبت نمبر آية پوری خبر شيء و 167 نن بشروع کو د یوصل اتشبت نمبر آیتنا او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې د صحیح ایمان دپاره شپږ قاعدې ذکر کیږي. پنځمه دا ذکر کېده چې د هر انسان د خپل ځان سره غم دی او هر انسان له پکار دی چې د خپل ځان سوچ وکړي، خپله ذمهواري په خپله سر ته ورسوي. ګینې د قیامت په ورځ به مشران د کشرانو نه د برات اعلان کوي او کشران به د مشرانو نه برات اعلان کوي، ځکه چې هر یو سره به خپل غمي. نو ته دنیا کې د بل چا په اعتماد مه پرېوځه، نه د بل په اوږه لاس ږدې چې یاره بس دی و ما په آخرت کې ساتي. نه، آخرت کې ستا عمل په کار راځي. نو هر سړي له پکار چې خپل محنت او کوشش کوي د الله په عباداتو کې، د الله په بندګي کولو کې. شپږمه قاعده دا ذکر کیږي چې یو شی حلالول او حرامول د الله کار دی. لکه تیر شوي ایتونو کې د الله په توحید باندې یو څو دلایل ذکر شو چې الله دا کوي، الله دا کوي، دغه کوي. نو چې دومره عظیم رب دی او هغه یک یوازې دی په خپله باچاهۍ کې او د هغه خبره منل لازم دي، نو بیا په دې کې به هم د هغه خبره مني چې څه درته هغه حلال کړي دي هغه به حلال ګڼي، چې څه درته هغه حرام کړي دي هغه به حرام کوي او حرام به یې ګڼي. تر دې چې دا اختیار د رسول صلی الله علیه وسلم سره هم نشتی چې هغه د ځان نه بغیر د وحي نه یو شی حرام کړي یا بغیر د وحي نه یو شی حلال کړي. او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په ځان باندې ګبین یا ماریا چې هغه یې په ځان باندې حرام کړو، نو الله رب العزت ورته یا ایها النبي لم تحرم ما احل الله، ته ولې هغه څه په ځان باندې حرامې چې هغه الله حلال کړي دي. نو دې ځکه اوس دا خبره بیانېږي چې تاسو به د مشرکانو خوی نه کوئ او د یهودو نصاراو. هغوی کې یو دا مرض و چې د ځان نه به یو شی حلال کو او د ځان نه به حرام کو، حالانکه الله به نه داسې ویلو نه به یې داسې کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اے خلقو، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، خورئ د هغه څه نه چې په ځمکه کې دي حلال پاک. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، او مروانیږئ په قدمونو د شیطان پسې. انه لکم عدو مبین، یقینا هغه ستاسو دپاره دشمن دی ښکاره. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقینا هغه امر کوي تاسو ته په بدۍ او په بې حیایۍ سره. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، او دا چې تاسو ووایئ په الله باندې هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. یا ایها الناس خطاب ټولو خلکو ته دی. کلو مما فی الارض، خورئ د هغه څه نه چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا، حلال او پاک. حلال ګوره هغه چې الله حلال کړی، پاک مطلب چې بدن ته عقل ته دې ته نقصان نه ورکوي. د رب العالمین مهرباني ده په موږ باندې چې هر هغه شی په موږ باندې حرام کړی دی چې هغې کې زموږ بدن ته نقصاني، زموږ عقل ته نقصاني، زموږ مال ته پکې نقصاني، زموږ عزت ته پکې نقصاني. دا د الله مهرباني ده. ګینې که یو سړی حرام وخوري الله ته به ته څه نقصان ورکړي؟ یو سړی وایي زه نشه کوم، یو سړی وایي زه پلیت شی خورم، ویې خوره. نو ته ستا څه خیال دی چې ته به دې سره الله له نقصان ورکړي؟ دا خو الله رب العزت زموږ سره احسان کړی دی چې دا ضرري شیزونه به موږ حرام کړي دي، پلیت شیزونه به موږ حرام کړي. دا خو د الله احسان دی.
اوس که یو سړی نه مني د الله خو د الله نافرماني شوه یو دا نقصان بل بدن له به نقصان ورکړي عقل له مال له عزت له بچو له خپلې دنیا له به نقصان ورکړي بل چا له خو نقصان نشي ورکولی نو خورئ حلال شیزونه او پاک شیزونه ښه د دې نه دا فایده راووته چې هر پلیت شی چې پلیت دی هغه په موږ باندې الله حرام کړی دی وجه د هغې دا دی چې پلیت شیز کې موږ ته نقصان دی او بیا دا خبره کوم محسوس او پیری کړې ده چې کله رب العالمین یو شی یو معامله یو خبره یو کار هغه زموږ دپاره ناروا کړی که نه په هغې کې سوچ وکړه په هغې کې به زموږ د دنیا او د آخرت نقصان وي ځکه یې حرام کړی دی په کولو کې نقصان دی کیدی نشي چې یو شی دې فایدهمن وي او الله دې هسې حرام کړي دا نشي کیدی یعنې ښه سوچ پې وکړئ یو هفته دوه او یو فایدهمن شی را پیدا کوي چې موږ ته پکې هېڅ نقصان نه نه په دنیا او په آخرت کې او الله په موږ باندې حرام کړی وی لټوي را پیدا کړي بیا بله دا فایده یاده کوي کوم شیزونه چې الله حرام کړي دا په دوه قسمه دي یو هغه چې ذات حرام دی لکه پلید شی دی لکه اوس وینه چې وبهولی شي په اوله کې د څاروي ده د خنزیر غوښه داسې نور شیزونه د دې ذات حرام دی او دویم هغه چې حرام کړی شوی دی د یوې خبرې د لاسه یا خو سره د الله حق تړلی شوی دی یا د بندګانو حق دی د حلال په مقابله کې راځي څنګه لکه اوس ته د یو سړي نه څه خوراک وتښتې پټې کې ته وخورې دا حرام دی که حلال دی حرام په دې دی ځکه چې تا پردی حق راغستی دی نور ذات ته دې شي حرام نه دی پلیت نه دی خو دا حرام شوي دې د لاسه دی چې تا د بل چا حق راغستی دی بیا الله رب العزت وایي چې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او د شیطان په قدمونو پسې مه ځئ خطوات دا قدمونو ته ویلی کېږي او قدمونو پسې تګ دا نه دی چې شیطان روان دی او موږ یې خپو ته ګورو موږ پسې روان یو په قدمونو مطلب دا چې هغه درته څه وسوسې راچوي یا تاسو ته څه بده خبره ښایسته کوي نو تاسو د هغه خبره مه منئ په دغه وسوسو پسې مه ځئ دا مطلب دی او خیال هم دی لکه الله وایي پاک او حلال خورئ بیا وایي د شیطان تابعداري مه کوئ او د هغه په قدمونو پسې مه ځئ یعنې د شیطان په قدمونو کې یو دام ده د هغه په قدمونو پسې تګ کې یو دام راځي چې ته حرام خورې او ته پلیت خورې ولا تتبعوا خطوات الشیطان بیا علماو تفصیل کړی چې د شیطان د قدمونو څه مطلب دی لنډه ده چې څومره ګناهونه چې دي او څومره د الله نافرمانیانې دي دا د شیطان په قدمونو پسې تګ دی ځکه شیطان دا غواړي هغه په هغه وخت کې کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړو په هغه وخت کې هغه څپه الله ته ویلي چې زه به ستا د بندګانو ته په هره لار کې کښېنم خو هره لار کومه یعنې هره لار د بندګۍ چې هغه الله ته رسي زه به ورته کښېنم ښۍ ته ګس ته مخې ته شاته د هر طرف نه به وله راځم او زه به دوی ګمراه کوم الله هم پرېښو ځکه چې دا امتحان دی نو شیطان پسې مه ځئ او بیا الله ګوره تا په ما او تا کې غیرت راوچتی انه لکم عدو مبین الله وایي شیطان ګوره ستاسو ښکاره دشمن دی ښکاره دشمن دی سورة فاطر کې به راشي ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوه دی ستاسو دشمن دی نو تاسو هم دشمن وګڼئ دشمني ونیسئ ستاسو خیرخوا نه دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بارک راځي امام عبدالرزاق دا اثر راوړی دی یو سړی راولګېدو په ځان باندې حلال شی حرام کو چیرې دا پلانې شی د حرام زه به نه خورم نو هغه ورته هذا من خطوات الشیطان دا هغه د شیطان په قدمونو پسې تګ دی چې یو شی تعالی الله حلال کړی دی او ته حرامې یو شی حرام کړی دی او ته حلالې دا د شیطان په قدمونو پسې تګ دی ګوره په هغې بیا دا هم تاته ویلي دي ولې دی ستا ښکاره دشمن دی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء هغه تاسو ته په بد کار باندې امر کوي او په فحاشۍ او بې حیایي درته امر کوي ښه امر د شیطان څه دی یعنې وسوسې د راچوي شیطان خو داسې وینا چاته نه کوي خو هغه ته وسوسه راچوي چې بد کار وکړه السوء دې کې هر بد کار دننه راغی فحشا هغه ګناه چې هغې کې فحاشي بې حیایي پکې یا هغه ګناه چې هغې کې د حد نه تېروتلي لکه زنا قتل جادو شرک سود و دا هم ګناهونه دي
خو دا ډېر بد ګناونه دي، ډېر قبیح دي، ځکه چې ګناونه هم ټول یو مرتبه کې نه دي. نو چا داسې ویلي دي فحشا هغه ګناه ته ویلی کېږي. نو شیطان چېرته هم تا ته ګوره د ښه خبرې امر نه کوي. دا د شیطان یو طریقه ده چې ښه دروازه راته کولاوي، بیا راته بله اخره کې دی په یو د الله په نافرماني ورننه باسي. دا د شیطان طریقه ده. نو ډېر هوښیار به اوسي د شیطان سره. او بله ده وی شیطان دا غواړي وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چې تاسو ووایئ په الله باندې هغه څه یا د الله په باره کې هغه څه چې تاسو ته پته نشته. تاسو ته پته نشته معنی دی تاسو سره دلیل نشته. دا څه دي؟ لکه یو سړی وایي چې دا شی الله حرام کړی دی او هغه الله حلال کړی دی، په الله دروغ جوړ نه کړو. یا یو شی الله حلال کړی دی، دی وایي دا الله حرام کړی دی، په الله دروغ جوړ کړو. د الله سره شریک نشتی په بادشاهي کې، په ذات کې، په نومونو، په صفاتو کې. او دی وایي چې نه د الله سره پلانې او علانې شریک دی، د پلانې سره برخه. شیطان غواړي چې موږ دا خبرې وکړو ځکه چې دا په الله باندې دروغ جوړول دي. نو دې کې دنه دا خبره هم راغله. اوس یو بله طریقه یا د شیطان په قدمونو پسې تګ، یو بل مثال هغه دا دی چې تا ته څوک دا ووایي چې راځه تابعداري د قرآن او د حدیث وکړه، او ته وایي چې نه زه خو به په هغه څه پسې روان یم چې ما ته پلار نیکه ښوولي دي. دا هم د شیطان په قدمونو پسې تګ دی. ځکه الله رب العزت دلته دا خبره ذکر کوي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي رسول صلی الله علیه وسلم یهودیانو له یو پیر دعوت ورکو اسلام طرف ته، ورغبهم فيه او ترغیب ولا ورکو، وحذرهم عذاب الله او د الله د عذاب نه ویرول. نو دې کې یو دوه یهودیان راپاڅېدو، د یو نوم رافع ابن خارجه او بل مالک ابن عوف. هغوی ته بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، موږ په هغه لار پسې روان یو زموږ د پلار نیکه لار وه. تاسو قصې شروع کړي دي، د پلار نیکه لار څوک پرېږدي؟ دلته چې الله دا خبره ذکر کوي، په دې ذکر کوي چې دا هم د شیطان په قدمونو پسې تګ دی. شیطان دا خبره تا ته ښایسته کوي، ستا پلار نیکه نه پوهېدو یاره، دا شیطان تا ته دا خبره راځي. او ولې ستا د پلار نیکه کافر و، او ولې زموږ دا خلک ټول کافران دي؟ دا د شیطان وسوسې دي. تا ته هېچا دا نه دي ویلي چې ستا پلار نیکه کافر دی، خو تا ته یو سړي دا ووایي چې الله دا وایي، د الله رسول دا وایي، د دې منل پکار دي. اوس ته خو به حیثیت د مسلمان ستا کار دا دی چې د الله او د الله د رسول خبرې ته غاړه کېږدي. دا کار و. شیطان منځ کې راغی تا ته وایي نو ولې؟ د پخواني خلک دا د شیطان د ښویولو یو طریقه ده چې بنده لره ښویوي. نو صحیح د پخوانو سره زما سویمه ده، هغوی ته یو مسله د هغوی په وخت کې بیان شوې، یا خو به هغوی پوهه نه یا به قصدن هغوی دا کار کړی، الله پوه شه هغوی پوه شه. موږ به ورته دعا د بخښنې او د مغفرت کوو، خو ما ته خو دا امر شوی دی به حیثیت د مسلمان چې کوم ځای کې هم تا ته د الله او د الله د رسول خبره راورسي، په هغې به عمل کې. دا به نه په مقابله کې چې زما پلار نیکه. دلته الله ګوره دا مرض د یهودیانو ذکر کوي، د نصاراو، د مکي مشرکانو، ځای په ځای به دا راشي. نو ځکه علما وایي دا آیت عام دی د هر هغه چا دپاره چې هغوی د پلار نیکه ړوند تقلید کوي او دلیل پرېږدي او وحی پرېږدي چې نه جي پلار نیکه. زه په خپله یو ورځ د یو کس سره لګیا وم او هغه تعلیم یافته جاهل و، تعلیم یافته جاهل یعنې دنیوي تعلیم ورسره و. ځکه موږ مخکې ورځو کې دا خبره ذکر کړه چې یو سړی که دنیوي تعلیمونه وکړي او قرآن او حدیث وایي نه پوه دی، انپړ دی، دی بیا هم جاهل دی. دی که پوهه دی په خپل یو فن کې پوهه دی، نور دی پوهه خو نه دی. نو د پلار نیکه دا خبره روانه شوه. ما ورته وویل چې مثال کې مو ورته وویل، ما که اوس پلار نیکه ظلم کوي، هسې مثال که پلار نیکه د پخوانه د ظلم یو رواج روان کړی، ته هم ظلم کوې. یاره نو څه وکړو؟ پلار نیکه پلار خو به ځي دقه شانې ما ته یعنې که پلار نیکه ظلم کړی زه به ظلم کوم، که پلار نیکه ناروا ویلی زه به ناروا ویم، که پلار نیکه په غلطه روان زه به په غلطه ځم. داسې کوم ځای عقل دی؟ یعنې که دا دین تی لر کړو که نه نو صحیح عقل دا خبره نه مني. یعنې اوس یو ماشوم راولو چې هغه هوښیار ماشوم وي او د هغه نه تپوس کوو چې بچیه ته ووایه چې مشر په غلطه روان وي نو کشر به په غلطه روان وي، دا ماشوم به مو وایي چې نه،
چې مشر په غلط رواني کشر به په غلطه نه ځي او د 40 50 شپېتو کالو سړی به ویني دی وایي پلار نیکه او پلار نیکه دغه پلار نیکه د مکې مشرکانو رسول وسلم ته هم یادول کله چې رسول وسلم دعوت ورکو چې د الله بندګي کوئ طریقه دا ده هغه وایي زموږ پلار نیکه ولې هغه په غلطه و او هغوی بیا په دې چې بل به یې راګرمو که نه د رسول وسلم په دشمنۍ باندې نو طریقه دا وه وایي دلته یو کس پیدا شوی دی زموږ پلار نیکه ته جاهلان وایي زموږ پلار نیکه ته کافران وایي زموږ پلار نیکه پسې خبرې کوي به دې سره چا مخامخ سړی به جاهل و به راګرم شو هوښیار سړی نه هوښیار دا وایي چې صبر زه خبره خو واورم که نه دویمه دا که یو سړی ماته زه خپله خبره به وکړم چې څوک پې خفه نه شي که یو سړی ماته دا ووایي چې ستا والد صاحب دا کار کوو او ته دا کار نه کوې او ما ته دا پته چې زما والد صاحب نه دا خطا شوي دی انسان دی ګناهګار دی ګناه تیم کي خطا تیم کي نو زه په دې کې څه عیب نه محسوسوم چې زه ورته دا وایم چې الله دې هغه وبخي په دې مسلې کې په دې کار کې خطا دلیل ورته نه ورسېدلی چا ورته بیان کړي نه یا د هغه خپل ضد و زه دې رانیولی کوم خو زه خو په دغه لار نه ځم ځکه چې د قیامت په ورځ دا خبره ماله فایده نه راکوي چې زه الله ته دا وایم چې دا خو زما پلار کوله یا دا زما نیکه کوله قیامت په ورځ زه صرف خلاصېږم په دې چې زه تابعداري د الله او د الله د رسول وکړم او نه په قبر کې ما نه دا تپوس کېږي چې ته د پلار نیکه په لار روان وې او که نه بلکې ګوره دا خو د شیطان دا خبره ښایسته کړې ده نو اصل ښایسته خبره هغه څه ده عزت د دنیا او د آخرت پې تا ته میلاویږي لکه اوس یو سړی د پلار یې ناروا کوله بچی د هغه ناروا نه کوي د عزت دی او پوهه خلک او عزتمن خلک زه د هغه خلکو خبر نه کوم چې هغه په خپله کمقلان دي عزتمن خلک به د دې سړي عزت کوي چې ګوره دا دومره قدرمن سړی دی دومره هوښیار او پوهه دی چې د پلار نیکه په غلطه لار روان نه شو ګورې لکه پلار نیکه نشې تماشې کوي ته هم نشې تماشې کوې دلته ټول وایي نه خو چې پلار نیکه بیا د دین په یو مسله کې هغوی سره دلیل نه و هغوی په کمزوري خبره پسې روان ته پسې هم روانې لکه زموږ په دې علاقو کې په نسبت د اوسنو خلکو د پخوانو خلکو اکثر عقیدې په دې باباګانو او په تعویضونو په پیرانو باندې وي که نه وي ته هم په دې لارې ځي ځکه چې مشران بېتلي دا څه خبره شو پخوا دا رواج ډېرو دا اوس هم شتي خو کم شوی دی په سوره کې چې به خور لور ورکوله دا د پښتنو رواج و ته به هم کېده ځکه چې پلار نیکه کړی دی ښه د یو په بدل کې یو سړی راولګېد بلې مړ که ته راولګېد هغه نه لس مړه که دا مشرانو کړي دي داسې دشمنیانې پکې پاتې شوي دي او روانې دي اوس ته به هم دا کار کوې دا ظلم نه دی بعضو مشرانو څه کړي دي پردي حقونه یې خوړلي دي داسې مشران به نه تېر شوي ښه ډېر پردي ځمکې نیولي دي قسمونه یې پرې خوړلي دي ګواهان یې له دروغو راوستي دي دشمنیان یې پرې کړي دي پردی حق یې خوړلی ته به هم په دې روانې او دا به وایي چې زما پلار نیکه دا څه خبره شوه که په پلار نیکه کې بې المازه تېر شوي ته به مونځ نه کوې که پلار نیکه ګیره خریله ګناه یې کوله ته به هم خورې پلار نیکه سود خوړو ته به هم خورې نو موږ دا وایو چې پلار نیکه الله دې وبخي د هغوی معامله د چا سره ده د الله سره ده زما خپله معامله د الله سره کل نفس بما کسبت رهینه الله وی د قیامت په ورځ هر نفس به رانیولی شوی د هغه په معامله کې قیامت په ورځ الله ما رانیسي زما په معامله کې د پلار نیکه په معامله کې نه نو که دنیا کې څوک ماله طعنه هم راکړي که نه او دا به قمقلي چې ماله طعنه راکړي چې د پلار نیکه لار دې پرېښودي ده دا طعنه څه نقصاني خو نه ده ته پې ځان کون که وایي دی که نه ته په جاهلانو پسې روانې دا خو دنیا د څوک به یو سوی څوک بل سوی ته ګوره دې ته چې الله څه وایي د الله رسول څه وایي که نه دا خلک د سړي نه لیونی جوړوي بیا پښتانه بیا خصوصا پښتانه په یوه کې دې نه پرېږدي والله په یوه کې هغه بجلیګر مولوي صاحب یو بیان کلیپ چلیږي وایي که نیغ ځي یو خلک وایي د نیغاز ویل
که ټیټ ځای وي د ټیټا زوی دی په یو کې دي نه پرېږدي ته خلکو ته مه ګوره او د خلکو راضي کول ګران کار دی راضي که الله رب العزت ځکه چې د هغه لار واضحه ده په کې دوه خبرې نشته داسې وکړه داسې مه کوه بس خبره ختمه شوه اوس خلکو له راځو د کلي خلکو له د علاقې خلکو له پلانې وایي فلانی صاحب وی کوا فلانی صاحب وی مکوا فلانی صاحب وی خیر دے لگی کوا ابل وی نه خیر دے لگ ډیری کوا ابل وی نه مې کوا ابل وی بالکل پرېږده ابل وی نه کله نه کله پرېږده کله نه کله مه پرېږده ابل وی داسې ابل وی دغه ابل وی ته په خلکو پسې روان دي دا خو به قصه ګرانه شي او د کم به راځي کې هر څه پرېږده په دې کور کې د مور پلار او ښځه او بچي دا راضي کول ګران دي تله د پښتنو غم راغستی چې زه پښتانه راضي کو راضي که خپل رب او دا خلک به د نه م راضي شي ځکه چې د دې خلکو زړونه هم د الله په لاس کې دي نو ځکه خلکو د زړونه به الله تا ته راواړي نو ځکه اوس الله رب العزت د دغه خلکو خبره کوي او دا په توجه سره واورئ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ کله چې وویلی شي دوی ته اتبعوا ما انزل الله تابعداري وکړئ د هغه څه چې نازل کړي دي الله الله څه نازل کړي دي قرآن او حدیث یعنی وحي قالوا وی دوی بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا بلکې موږ تابعداري کوو د هغه لارې چې موږ موندلي دي په هغې باندې مشران خپل دا د الله خبره زما خبره نه ده وی دوی وایي چې موږ د مشرانو په لار روان دې کې ګورې دیني مشران هم دننه راغلو صرف دنیوي نه موږ خو دنیوي خبره وکړو دیني مشران پکې هم راغلو لکه اوس یو کس دی یو عالم دی او ته د هغه خبرې اورې د هغه کتابونه مطالعه کې او یو ورځ تاته یو کس ووایي چې دا عالم په دې مسله کې خطا شوی دی څنګه خطا دی وایي دلیل داسې دی او د ده خبره داسې ده ته به دلته دا نه وایي چې دا عالم دی او دا خو جو بس غټ امام دی غټ امام دی لوی عالم دی الله دې پرې رحم وکړي خو انسان دی د انسان نه سهو او خطا کېږي په دې کې به دا خبره نه وایي سوای د رسول صلی الله علیه وسلم نه په هر انسان باندې خطا او غلطي راځي او الله قرآن کې وایي که دا قرآن زمانه علاوه د بل چا وي او بل چا لیکلی په دې کې به ډېر اختلافات وي صرف وحي هغه خبره ده چې په هر حال کې به مني نور د الله او د الله د رسول د خبرو نه علاوه د هر چا په خبره کې څه اخیستی کېږي څه پرېښودی کېږي که انسان دی په ده باندې قسمه قسم حالات راځي نو موږ به داسې نه کوو صحیح ده موږ به د هغه دیني شخصیت قدر او احترام کوو موږ دا نه چې بېادبي کوو قدر او احترام به هم کوو که مړي دعاګانې به ول هم کوو خو دومره دا چې موږ ته د قرآن او د حدیث نه څوک ګران نشته د الله او د الله د رسول د خبرې نه موږ ته ورب الکعبه که د چا خبره ګرانه موږ ته مور پلار ډېر ګران دي خو دومره راته نه دي ګران چې د هغوی خبرې له ترجیح ورکوو د الله په خبره یا د قرآن حدیث په خبره موږ ته علما ډېر ګران دي زموږ د سر تاجونه دي موږ یې قدر کوو موږ یې احترام کوو خو موږ ګورې د عالم د هغه چې کومه خپله رایې ده هغې له ترجیح نه ورکوو په قرآن او په حدیث باندې چې نه چې دا خو د مشرانو لار وه نو مشران دوه قسمه دي دنیوي دیني دا مسله ټولو دپاره ده که دنیوي مشران دي او که دیني مشران دي چې په کوم ځای کې خطا شوي دي غلط شوي دي په هغې کې به یې تابعداري نه کېږي الله وی اولو کان آباؤهم ایا اگر کو مشران د دوی لا یعقلون شیئا چې نه پوهېدل په څه شي ولا یهتدون او نه په سمه لارو بیا پسې هم روان دي الله که چېرته دا مشران نه پوهېدو یا په نیغه لار نه وو نو ته پسې بیا هم روان یې زورنه ده چې دا د منلو خبره ده چې یو مشر نه پوهېدو ته په حق پسې روان یې د یو مشر لار کږه وه ته په کږه لار پسې روان یې دا زورنه ده ځکه اوس ګوره الله رب العزت د کافر مثال بیانوي
ولې ځکه چې کافر به تقلید کو د پلار نکاح د مکې مشرکان د چا په لار روان پلار نکاح وګوره د پلار نکاح لار پسې چې روان شي بې دلیله دته کندې ته ګزاري د تباهۍ او ښکلی مثال په د ابوطالب والا ابوطالب چې کله مړ کېدو ښه خبرو او په خپله څو څو پیرې ویلې وایي راته پته ده چې دا رواره مې په حقه دي او رسول وسلم لګیا دی وایي ته کلمه ووایه کلمه ووایه او د هغه سره د مشران ناسو د مشرکانو ده ورته عبدالمطلب لار کې څه پرېږدي پلار یې ورته رایادو اخرنۍ خبر هغه دا وکړه دنیا نه لاړ ساتي ووته وایي زه د عبدالمطلب په لار باندې یم هغه لار وله څه فایده ورکړه لاړ جهنم ته صحیح ده مشرکانو د هغه عیب ونه وي اگر که هغه عیب نه و خو د هغوی په معاشره کې عیب و چې ګوره د پلار نیکه لارې پرېښوده خو تباهي ته یې وګوره که نه همیشه ژوند یې تباه شو نو ځکه الله اوس مثال بیانوي یو ډېر ناشنا مثال دی ومثل الذین کفروا او مثال دا کسانو چې کفر یې کړی دی کمثل الذي ینعق په شان د هغه سړي دی چې اوازونه کوي بما لا يسمع الا دعاء ونداء هغه ګډو بیزو ته چې نه اوري مګر اواز او چغه صم بکم عمي دوی کاڼه دي چاړاګان دي ړانده دي فهم لا یعقلون نو دوی سوچ نه لري او بیا دا خبره مخې ته راله چې صرف په ترجمه سړی نه پوهېږي چې څو پورې وضاحت نه شي دا ترجمه بیا وضاحت ته ضرورت لري مثال د کافرانو داسې دی لکه یو شپنکی چې اوازونه کوي ګډو بیزو ته ګډې بیزې صرف اواز اوري نور خو پسې نه پوهېږي سړی چې دا څنګه نو وضاحت یې داسې دی د دې یو څو مطلبه کېدی شي یو الله پیغمبر ته وایي وی دا مشرکان د پلار نیکه په لار کې داسې ورننوتي دي که نه داسې ورننوتي دي که ته دوی ته ډېر قرآن او حدیث بیان کړي که نه خو دوی پرې نه پوهېږي صرف ستا اواز یې په غوږونو لګي نور پوهېږي پرې نه لکه یو شپنکی چې ګډو بیزو ته لګیا وي نو ګډې بیزې خو صرف اواز اوري پوهېږي دغه شان دوی نه پوهېږي یو وضاحت دا شو دویم دا وی دې کې د مشرکانو د باطلو معبودانو د بوتانو بدي ویلی شوې ده وی دوی چې پراته دي د بوتانو ته چغې وایي نو د دې مثال داسې دی لکه شپنکی چې لګی ګډو بیزو ته چغې وایي خو ګډې بیزې اواز اوري خو پوهېږي خو نه نو د دوی دا بوتان خو د ګډو بیزو نه هم بدتر دي هغوی خو اوري هم نه ګډې بیزې اواز خو اوري که نه اگر که پوهېږي نه په دې کې هغوی او بوتان یو شان دي خو د دوی هغه اوري هم نه نو دا څنګه معبودانو ته پراته وي ځکه خو الله وویل ړانده دي دوی کاڼه دي دوی چاړاګان دي فهم لا یعقلون دوی عقل نه لري ځکه چې عقل یې لرلی داسې معبود ته څوک پرېوځي او ځکه به راشي په سورت طه کې الله رب العزت بني اسرائیل مبارک کې خبره کوي وی سامري دوی له بوت جوړ کو د سخي په شکل کې نو ولې دوی نه پوهېدو په دې خبره چې دی خو نه اوري او نه جواب ورکولی شي نو دا څنګه رب دی چې نه اوري او نه جواب ورکولی شي ته به څنګه معبود ته پروت دی درېیم وضاحت دی که بعضو علماو دا کړی وی مخکې د پلار نیکه د تقلید مسله بیان شو نو مثال د دوی بیان شو چې دوی د پلار نیکه په لار پسې روان دي دوی ته صرف دغه پته ده چې دا د پلار نیکه لار ده نور دا پته ورته هم نشته چې پلار مې په غلطه و او که په صحیح و لکه څنګه چې ته د ګډو بیزو نه مخکې روان شي شپنکی روان یي که نه او ګډې بیزې په ده پسې روانې څه پته ورته وي چېرته هم بوځي هېڅ پته ورته نه دغه شان دوی دي پلار نیکه پسې روان دي او د سره دا پته ورته هم نشته چې پلار نیکه په کوم طرف روان خو نه چې موږ د پلار نیکه په لار پسې ځو نو دا الله څومره جوور مثال بیان کړو
مثالونه د رب العالمین ځکه خو قرآن کې الله وایي رابشي وما یعقلها الا العالمون. الله وایي زما په دې مثالونو باندې پوه خلک پوهېږي، پوه خلک. قمقلان خو په اعتراض کوي، هغه ایتونه تیر شو کنه، منافقانو او مشرکانو اعتراض نه کړی چې دا څنګه الله مثالونه بیانوي، او قمقلان دي نه پوهېږي، خو هوښیار خلک په دې باندې پوهېږي. الله دې به موږ پوه کړي. مخکې الله عامه خبره کړې وه، یا ایها الناس ویلي چې حلال خورئ د حرامو نه ځان لرې ساتئ. اوس رب العالمین مؤمنانو ته خاص غږ کوي. مخکې یا ایها الناس، اوس یا ایها الذین آمنوا. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاک هغه څه نه چې موږ درکړي دي تاسو ته. واشکروا لله، او شکر کوئ د الله یا شکر وباسئ د الله. ان کنتم ایاه تعبدون، که چېرته تاسو خاص د هغه بندګي کوئ. یو خو دا خبره مؤمنانو ته وشوه چې پاک خورئ. خورئ څه؟ پاک، یعنی حلال خورئ چې الله درته حلال کړي، الله پاک کړي بس خورئ. دویم دا چې شکر ادا کوه. ودې خوړو که نه، نو څه وکړه؟ شکر ادا کړه. نو څه ناشنا خبره وکړه وي، که چېرته خالص د الله بندګي کوئ چې شکر ادا کوئ. مطلب دا چې څوک خالص د الله بندګي کوي نو هغه هر وخت د الله شکر ادا کوي. او صرف مسله د رزق نه ده، بې شماره نعمتونه دي. آیت واضحه دي. اوس د دې نه بعد الله رب العزت مخکې وایي چې حلال خورئ، د حرامو نه ځان ساتئ. نو دا حرام څه دي چې د دې نه ځان وساتو؟ نو رب العالمین یو څو قسمونه ذکر کوي، یو څو قسمونه. حالانکه حرام د دې نه هم زیات دي، حدیثونو کې راغلي دي، بیان شوي دي، هغه ټول دلته نه دي ذکر. نو ولې دلته دا یو څو ذکر کیږي؟ جواب، بعضو علماو دا ویلي دي، وایي دا په هر شریعت کې حرام و، یعنی یو داسې آسماني شریعت نه دی راغلی چې بای کې دا حلال، نو دا متفقه طور باندې حرام دي، نو ځکه ذکر شو. یعنی حرام نور هم شته. چا دا ویلي دي، وایي دا به مشرکانو حلال ګڼل او کافرانو، نو ځکه په خاص توګه الله ذکر کړو. او چا دا ویلي چې دا بنیادي محرمات دي، بنیادي شیزونه چې الله حرام کړي دي، نو صرف دا نه دي حرام، نور هم حرام شتي. بعض په قرآن کې ذکر دي او په حدیثونو کې بیا ډېر زیات دي. انما حرم علیکم المیته، یقینا الله حرام کړي د په تاسو باندې مرداره، والدم او وینه بیولی شوي، ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، وما اهل به او هغه څه چې اواز وکړی شي په هغې باندې، لغیر الله د پاره د نزدېکت د غیر الله. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، نو څوک چې محتاج شو چې نه دی طلبګار د خون او نه دی زیاتې کوونکی، فلا اثم علیه، نو نشتی ګناه په ده باندې. ان الله غفور رحیم، یقینا الله بخونکی مهربان دی. انما حرم علیکم المیته، اولنی حرام څه دی؟ مردار. هر هغه حیوان چې د هغه نه ساه وځي بغیر د حلالۍ نه، دا مردار دی. یا ووجلی شي په غیر شرعي طریقې سره، دا مردار دی. او ورسره دا خبره یاده کوي چې د مردار څاروي یا د مردار زناور هر څه حرام دي. بلکې حدیث کې داسې راځي، حدیث د ابو واقد اللیثي رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وی د څاروي نه چې څه ځای پرې کړی شي او دی ژوندی، نو دغه ځای مردار دی. ورسېدې
الا دا چې سرمن مبارک وضاحت راغلی چې د سرمن نه فایده اخیستی شي د هغه څاروو سرمنې چې هغه خوړی کېږي چې کله حلالي د هغو د سرمنو نه چې کله وچې کړی شي او رنګ کړی شي هغې نه فایده اخیستی شي دا یو ځان له مسله ده. ها یو مرداره یا دوه قسم مرداره حلالي دي، مهې او ملخ. مهې او ملخ او دریاب کې تا مهې ولیدو چې هغه ساتې وتی دی مړ دی دا ته خوړی شي. دغه شان ملخ حدیث کې راځي او ښه صحیح حدیث دی، امام ابن ماجه راوړی، رسول الله وسلم وایي الله دا دوه مردار زموږ دپاره حرام کړي دي. نو اولنی شی چې دلته ذکر کو هغه څه دی؟ هغه مردار دی. دویم ذکر شو والدم او وینا، نو ته به ورسره دا وضاحت کې المسفوح، او دا وضاحت به راشي قرآن په نورو آیتونو. هغه وینه چې اوله کې د څاروي نه وبهیږي توی شي، کله چې ته چاړه راکاږې که نه نو د ده نه د وینه روانه شي، دا ډېره نقصاني وینه ده، ډېره نقصاني. سبحان الله، الله چې څه حراموي موږ سره وخت نشته که نه ما ته د دې نقصانات د دې هر یو ذکر کول بیا به خبره ډېره اوږده شي. مردار څاروی دا خو د نقصاناتو د بیماریانو جړله ده، ورپسې بیا وینه دا په اوله کې چې وځي د بدن نه، الا هغه وینه چې هغه په غوښه کې پاتې شي هغه حلاله ده. که سړی وینه غوښه پخوي په دې منځ منځ کې چې دا کومه وینه راځي نو دغه نه ده حرامه، خو دا په اوله کې چې بهیږي دا څه ده؟ دا حرامه ده. دریم ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښه. غوښه یې ووي او مراد ترېنه ټول خنزیر دی، خو دا غوښه یې په دې وځي کې چې خوړی کېږي غوښه، د دې دا مطلب نه دی چې چربي حلاله ده او بل شی به حلالي بل به حلالي، ځکه چې غوښه ذکر شوي نه، ټول خنزیر هغه څه دی؟ حرام دی. نقصانات پکې ډېر زیات دي په غوښه کې، او بل په دې خنزیر کې د وستوبي، نو دا فایده یاده کوي د کوم شي غوښه چې ډېره خوري په سړي کې اکثر هغه صفات پیدا کېږي، اکثر په سړي کې هغه صفات هغه پیدا کېږي چې د کوم شي غوښه هم ډېره خوري، سبحان الله هغه اثرات په انسان باندې کېږي، نو دا د اوس دی. او ځکه د ده غوښه حرامه ده، بل د ده په غوښه کې چې کوم جراثیم دي او کوم نقصانات دي که د هغې نه خبر شو نو د خپل رب د دې کلام سره به دې محبت ښه ډېر شي او عظمت د هغه به ستا په زړه کې ډېر شي. او ډاکټران اوس دا خبرې بیانوي د خنزیر په غوښه کې دا دی او دا دی او دغه دی، او بیا هم چې دی نو دا غیر مسلمه چې دی خوري، بلکې د هغوی غټ پروګرام ده کوي. لکه موږ چې کله یو سړي ډېر اکرام کوو یا خو له خخ کرور ګډه لالو یا اوښ ولالال کې بعضو علاقو کې بعضو علاقو کې میخه وایي، دا غټ پروګرام دی، د هغوی غټ پروګرام صحیح خنزیر. او دا خنزیر سبحان الله الله داسې یو پلید شی پیدا کړی چې داسې روان وي، سړی ورته وګوري سړي ته کرکه کېږي. زه اکثر دا خبره کومه چې الله یې حلال کړي که نه په دې کې ناشنا خوني، لکه اوس ته غوجلې ته ورننوځي که نه، دې غوجلې کې څومره بینې ګوره، او هغه د ګډو بیزو غوجلی په سړي دا بین بد نه لګي، نه دا ګډې بیزې په سړي بدې لګي، نه دا میخه، نه دا غوا، نه دا اوښان، نه دا چرګان، او نه نور داسې حلال لکه سړي ته کرکه نه کېږي. اوس یو سړی تا لاس نه ونیسي او بودي چې هغه ځای نه چې سپي پکې ولاړ وي، اول خو ته ورننوځې نه، او چې ورننوځي بیا څومره کرکه، او کله به سپی مې ته څه نیسي او کله به خولې ته څه نیسي، او کیدای شي دستانې دې په لاس کړي چې الله یې حرام کړي که نه بیا حرام وي. اوس دې منګک ته وګوره، سړی چې ورته وګوري سړي ته الټۍ ورشي، الله حرام کړی. د رب العالمین لوی زور دی، لوی چې هغه ورته حلال وایي که نه حلالي. سبحان الله هغه څاروي سره لوی خو پرېږده د وړو سره هم مینه محبت لکه دا ګډې بیزې واړه ته هم خوشحالېږي،
پاتې لا ماشره دې نه څه کرکه نه کړي ځکه چې کوم رب چې دا پیدا کړي د هغه حلال ګرځولی دی. ښه ورسره دا مسله یاده که یو حدیث کې داسې هم راځي صحیح مسلم کې دا حدیث دی کله چې رسول وسلم مکه فتح کړه په هغه وخت کې دا خبره کړې وه چې الله رب العزت حرام کړي دي د شرابو خرڅول د مرداره خرڅول د خنزیر خرڅول او بوتان خرڅول. نو د دې نه دا معلومه شوه چې خوراک صرف نه دی حرام خرڅول اخیستل هم حرام دي خرڅول اخیستل هم حرام دي. څلورم چې کوم ذکر شوی دی هغه څه چې په هغې باندې اواز اوچت کړی شي لغیر الله د پاره د نږدې کېدو غیر الله ته د بابا په نوم څاروی حلالول د ولی په نوم منښتې نظراني دا حرام دي دا به نه خوري اگر که د حلالولو په ټیم کې د بسم الله ویلی دي اگر که د حلالولو په ټیم کې بسم الله ویلی خو هلته مسله په نیت کې ده چې دی حلالۍ د چا دپاره مسله دا ده دا خو دی شرک کوي شرک کوي که نه کوي ته به یې نه خوري. نو دې نه دا مسله ووته دي درګاهونو او دربارونو باندې چې دا کومې مالګې پرتي او چینیانې پکې پرتي او دیګونه میګونه د بعضو یارانو هلته تللي وي نه نه موږ پکې څه عقیده نشته خو داسې د دیګ نه وریجې خورو. ته دا معلومات وکړه چې دا دیګ دلته د چا په نوم ورکړی شوی دی ته دا معلومات وکړه او غالب ګمان دا دی بلکې ګمان نه یقین ته خبره رسي چې په دغه دربارونو کې څوک څه ورکوي او درګاهونو کې نو چېرته ډېر کم به چې د الله دپاره به یې ورکوي نور هم د دغه پیر او ولي او بزرګ او د قبر والا دپاره ورکوي که نه داسې نه ده. نو په دې غټو درګاهونو دربارونو کې زموږ په دې ملکونو کې ښه دیګونه پخېږي را پخېږي او سبحان الله شیطاني کار دی که نه نو شیطان درته منځ کې نه کیني. اوس که د خیر خبره راشي لکه ته داسې وایي چې یاره د مسلمانانو له روجمات یو پروګرام جوړول چېرته شاذ او نادر به ته یو دسترخوان زموږ په ملک کې ویني چې هغه به لګېدلی ماښام کې روجمات دی یا پېشمنۍ دی ځکه چې عبادت دی او د الله دپاره دی نو شیطان منځ کې راځي خو ته ورشه دې دربارونو ته چې کوم حل جوړي دننه نه خوا او شا کې چې کومې علاقې هغه اکثر د دې خیراتي دیګونو دوکانونه وي چېرته مو لیدلي که نه مو لیدلي نو هغه دا کسان راځي او دا والا 50,000 دومره دیګونه به ورکړي دا والا 1,00,000 دومره دیګونه به ورکړي او دا یو ګرم ماحول ولې ځکه چې کار شیطاني دی نو شیطان ښایسته کړی دی خو چې کوم کار د الله دپاره وي هلته به ډېر لږ خلک ومومي ځکه چې هلته منځ کې شیطان تا ته کیني او دا به غریب شو دا به دا شو دا به دوسي شو دا خو ستا بچي هم دي او دا ګډ ګډ دیګونه چې به دې قبر کې ورکې دلته نه دی یېرېږي د غریبۍ نه نه ورسره د بچو غم دی نه بل څه غم دی ځکه چې دا کار شیطان لره خوشحالۍ ورسېدی بي که نه د رب مهرباني ته ګوره فمن الضر نه څوک چې مجبوره شو مجبورتیا په دوه قسمه یا خو چا پې ټوپک کېښوده تماچې کېښوده چې ویې خوره او ویې څکه او شی حرام دی الله پې تا نه رانیسي. دویمه مجبورتیا دا دی چې دی په خپله مجبوره شو لکه یو سړی دی په سفر باندې دی او توخه د سفر د سره ختمه شوه او دی وږی شو دومره وږی شو چې بس مري دومره تږی شو چې مري او دته شراب میلاو شو یا دته د خنزیر غوښه میلاو شو یا دته مرداره میلاو شو نو دومره تی دی خوړی شي چې دی پې ژوندی پاتې شي او دی پې حلالو ته ورسي. خو دوه خبرې الله ذکر کړي غیر باغ ولا عاد غیر باغ ولا عاد یو وضاحت دا دی باغي هغه چې دی به په اصل کې لټونکی نه دی د دی چې دی پسې ګرځېدلی دی نه نه اخو دی ضرورتمند شو ګنې دی په دې پسې نه ګرځېدو چې زه شراب څکم یا زه مرداره خورم ولا عاد او بیا به د حد نه تېروتل پکې نه کوي شرابو ته ضرورت راغی څکو ته په یو ګوټ باندې ستا ګزاره کېږي او ته پې حلالو ته رسې نو دوه ګوټه به نه کړي. معمولي غوښه که د خنزیر وخوري نو دی پې رسي حلالو ته نو د هغې نه به ډېروي نه دا مطلب دی نو ځکه یې ووایي فإن الله غفور رحیم
الله مهربانه دی شفقت کوونکی دی مهرباني دا ده که نه ګوره ورته داسې ونه وي چې نه دا بندګان دې مړه شي نه مهرباني دا ده وایي زه خیر دی وخورتې خو څومره چې څه ضرورتي او زیاتې به پکې نه کې زیاتې به پکې نه کې اوس انجام د هغه چا بیا بیانوي څوک چې وحي لره پټوي د دنیوي لالچ د لاسه ځکه چې دا مسله یهودو نصاراو کې هم وه په نورو کافرانو کې هم وه بعض شیزونه الله حرام کړي وو هغه به دوی پټول هغې ته به حلال وي بعض څه الله حلال کړي وو هغه به دوی پټول او هغې ته به حرام وي او دې آیت مخکې تیر شوی دی وضاحت یې هلته ښه شوی إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب یقینا هغه خلک چې پټوي هغه څه چې نازل کړي دي الله د کتاب نه ويشترون به ثمنا قليلا او اخلي په هغې عوض لږ لکه څه لږ ټوله دنیا د دې وضاحت مخکې شوی أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار دا کسان چې په خپلو خېټو کې مګر اور ولا يكلمهم الله يوم القيامة او خبرې به نه کوي دوی سره الله په ورځ د قیامت ولا يزكيهم او نه به پاکوي دوی لره ولهم عذاب أليم او د دوی د پاره عذاب دردناک دی څوک چې پټوي حق لره د پاره د دنیا او دا خبره دا عیب الله د یهودو ذکر کړی دی ویأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وی دوی پیسې والي او د الله په احکاماتو کې رد و بدلو کې د یهودو نه مولیان او بیا وی الله به مو وبخي زه بیا یې نه کوم دا آخري پیر شو وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا الله وی که بیا داسې یو معامله راشي بیا پکې پیسې والي بیا وی زه الله به مو وبخي بیا به توبه وباسو دا د هغوی کار نو دوی نه خوري نه چې خېټو لره خېټو ته مګر اور لره نو اور څوک خېټې ته ورچي نه د حرامو د خوراک انجام چې دی هغه اور دی اصل کې خو دوی خېټې ته حرام ورچي خو رب العالمین هغه انجام ذکر کو نو دا داسې شوه لکه ته چې خېټې ته اور ورچي دا صرف د دې حرام مسله نه ده هر حرام چې ته خېټې ته ورچي او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی کم بدن چې په حرامو پایي هغه بدن د اور ډېر حقدار دی کم بدن چې په حرامو پایي فالنار اولا به نو اور بیا د ډېر حقدار دی چې اور ته دې لاړ شي هر کله چې حرام خوري که نه نو دې ته به کې سوچ کوو چې راته خېټې ته څه وراچي بله دا ولا يكلمهم الله او الله بر دوی سره خبرې نه کوي دې سزا ته وګوره قیامت پر ورځ به الله دوی سره خبرې نه کوي ځکه چې الله به دوی ته په غضب کي سورة المؤمنون کې دي که الله به جهنمیانو ته اخسئوا فیها ولا تکلمون زه کوری شئ ما سره خبرې مه کوئ نو بیا دلته یو اشکال زړه ته راځي هغه دا چې بعضو حدیثونو کې خو دا شتي چې الله به خبرې کوي او الله به کافر ته داسې وي او مجرم ته به داسې وي نو دا اوس د دې څه مطلب شو مطلب دا شو چې الله به ورسره د رحمت او د شفقت خبرې نه کوي ګوره د مخلوق مثال درله درکړم او د الله اوچت مثال دی کله ته د چا نه خفه یې ځکه چې کار یې غلط کړی دی نو ستا مخې ته راشي نو تو ته اخوشه کار تا دا کړی دی نو دا خو څه خبرې کول نه شو د هغه سره دا څه خبرې کول دي دا خو څه خبرې کول نه شو نو د الله خبرې د مجرمانو سره هغه داسې دي داسې دي په څه کې یعنې شفقت او مهرباني والا نه دي نور داسې نه دي لکه څنګه چې د مخلوق خبرې هغه زما مثال بیان نو دا مطلب شو بل دا چې ولا یزکیهم نه به پاکوي دوی لره د څه نه د ګناهونو نه ځکه چې د ګناهونو نه پاک شي بیا خو د عذاب نه بچ کېږي
او حدیث کې دا راځي صحیح مسلم کې حدیث ته ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. درې قسمه خلک دي الله به سره قیامت پر ورځ خبرې نه کوي، نه به ورته ګوري. نو ګوري خو ګوره الله ګوري، څه مطلب دی نه به ګوري؟ د شفقت په نظر به ورته نه ګوري، نه به یې د ګناهونو پاکي او د هغوی لپاره دردناک عذاب دی. دا یوازې دوی نه دي څوک چې حرام خوري او حق پټوي، دا ډېر قسم خلک دي. خو دا پسې یو مثال در کوم. شیخ زان، بوډا زیناکار، الله یې به موږ پر دې رواچي. بوډا زیناکار نو ځوان که زنا وکړي هم ګناه ده، بیا هم سړی وایي زه ځوانۍ جذبه وه، خو سپین ږیری هغه زنا کوي، یا سپین سري بوډۍ زنا کوي والعیاذ بالله. او دروغجن باچا، دروغ خو هسې هم حرام دي، خو د عام سړی که دروغ وایي سړی بیا هم څه فایدې به یې وه څه ضرورت ورته راغی، نو باچا ولې دروغ وایي؟ دریم عائل مستكبر او غریب متکبر. غریب متکبر اوس یو سړی مالدار تکبر کوي، سړی د مال نشه کې اچولی دی ځکه لګیا، نو دا غریب او فقیر به څه کې لګیا دی؟ معنی د ده تکبر د هغه نه خطرناک دی، د مالداره د هغې نه. ولې خطرناک دی؟ څه شتینه هغه وایي چې ته به ورته حیران شي. منګه خلک وایي که نه وایي ده سره کله وایي چې ګوره څه به یې کوو، نو دا د الله ډېر بدي شي. متکبر خو د الله بدي شي، هر متکبر چې دا نه چې مالدارو ته اجازت دی، خو چې دا غریب دی دی ډېر بدتر دی. غریب دی او غټې غټې وایي. نو دا بس یو مثال ذکر شو. ولهم عذاب علیم، او د دوی دپاره عذاب څه دی؟ دردناک دی. وجه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، دا کسان دي چې اغستې د ګمراهي په مقابله د هدایت کې، والعذاب بالمغفرة، او عذاب په مقابله د بخنه کې. فما أصبرهم على النار، نو څه ډېر صبرناک دي دوی په اور. څه ناشنا د دوی صبر دی په اور. او دا تعجب دی، دې ته تعجب وایي. داسې سوال نه دی چې ما تاسو ته مخکې ویلي چې د استفهام د ډېر څه دپاره وي. کله سوال په طور د تعجب وي، او دا تعجب دلته د استخفاف دپاره دی، دوی د سپکوالي دپاره دی. یاره صبر واله دي، نو څه صفت یې نه کېږي چې یاره دا صابر خلک دي. معنی دې اور ته ځان ټینګ کړی دی. ګوره ځکه چې یو سړی رالګي هدایت خرڅوي، ګمراهي لري، د الله بخنه خرڅوي، عذاب لري، ځان یې ټینګ کړی دی. نو ځکه بعضو مفسرینو دې وضاحت کړی دی، مطلب دا دی فما اصبرهم علی النار، یعنې څه جرأتمند دي د الله په اور باندې، څه جرأتمند دي په عذاب باندې، چې ښه په خپله مرضۍ یې الله خو څوک مجبوره کړي نه دي، په خپله مرضۍ یې هدایت خرڅ کو، ګمراهي واغسته، په خپله مرضۍ یې جنت خرڅ کو، جهنم واغستو، په خپله مرضۍ یې بخنه د الله خرڅه کړه او عذاب یې واغستو. څه جرأتمند دي دوی. نو دا جرأت د دوی څه د صفت لایق نه دی، دا تعجب دی او استخفاف دی، سپکوالی دی. دا بیا قانون والا، لکه چې یو سړی حرام اخلي د حلالو په مقابله کې، دینداري په مقابله د بېدیني په مقابله د دیندارۍ کې، د ټولو باره کې دا دی چې څه جرأتمند دی. ګوره ځان یې داسې ټینګ کړی دی چې دی اور ته دې لاړ شم خو دا کار کوم. بل وجه ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، دا عذاب په دې چې یقینا الله نازل کړی دی کتاب په حق سره. الله وحی را لېږلې ده د حق کار کولو دپاره او په حق سره، او دوی پکې اختلاف وکړو. دوی ته غاړه کېنښوده که ویې نه منه، دا خبره پکې پټه ده دلته، او دوی پای کې اختلاف وکړو. الله کتاب راولېږو په حق سره، دوی پکې اختلاف وکړو، دوی ورته غاړه کېنښوده. نو چا چې اختلاف کړی دی، الله وایي وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ،
او یقینا هغه کسان چې اختلاف یې کړی دی په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا په مخالفت کې دی لري. شق ما ته صبر زوی کنه دا طرف ته وایي یعنی حق یو طرف ته دی دی بل طرف ته دی یعنی مطلب ډېر لرې تلي دي په دشمنۍ کې نو ځکه عذاب دغه سخت دی. اوس په دې راروان آیت کې الله رب العزت د نیکۍ وضاحت کوي چې دا نیکي دا څه ته ویلی کېږي او دوی د مخکې دا خبره یاده کوي. اوس چې دا کوم آیتونه شروع کېږي دا روان چې کوم آیتونه دي د دې نه بعد اوس الله رب العزت بعض احکام هغه به مؤمنانو ته ذکر کوي. د دې روان آیت سره لکه د قصاص مسله به بیانېږي د قصاص مسله بیا د مرګ په وخت کې وصیت د روجې احکام اعتکاف مسله د دعا مسله دغه شان د حج مسله د سود مسله د طلاق مسله د عدت مسله د رضاعت مسله چې خاوني مړ شي د هغې مسله د الله په لار کې مال لګول د هغې طریقه د هغې آداب دا مسلې به اوس بیانېږي. او دا آیت نه دی زموږ چې اوس کوم شروع کوو لیس البر دیزی پوری تقریبا سورة البقره تقریبا نیمه شوه. سوره بقره تقریبا موږ نیمه ووي نو دا نیمه اولنۍ نیمه چې کومه موږ ووي دې کې غالبا موضوع د بني اسرائیلو روانه او بني اسرائیلو کې خصوصا د یهودو نصارا منځ کې راغلي دي او منځ کې د مکې مشرکان هغه هم راغلي دي. اوس احکام التشریع بیانېږي په دې بله نیمه کې د شریعت احکام حلال او حرام. اول پیر مهاجرین او انصارو ته چې کله هغوی لاړو مدینې ته او د هغوی یو ملک قایم شو نو ځکه ورته دا مسلې بیانېږي. ملک د مسلمانانو جوړ شو که نه په دې ملک کې څه کول غواړي څه کول نه غواړي دا ټولې مسلې وبیانېږي. ځکه به ګوره د قصاص مسله راځي نورې مسلې ورپکې راځي ځکه چې ژوند چې تیرې دې پر یو قانون پکار دی. قانون هغه د الله دا کتاب دی د رسول اسلام حدیثونه دي نو په دې خبره د اول نه ځان پوهه کوي. د روان آیت په شان نزول کې دا خبره یاده کوي مخکې ګوره د قبلې مسله بیان شوه چې قبله هغه اوس کعبه شوه. امام ابن ابي حاتم په صحیح سند سره دا قول راوړی د ابوالعالي رحمه الله نه وی یهودو به وي قبله که دا زمونږ دا او نیک کار بس دقه دی. نصاراو به وي زمونږ دا دی. الله دا ایتونه راولېږل چې نیکي یوازې دغه نه ده. خباز علما وی کله چې د مسلمانانو دا قبله بدله شوه کعبې ته شوه نو دی مسلمانانو کې هم لږ داسې هغه خوشدلي ورته وې که هغه ډېر امیدونو کې ننوته ورته وې بس دوی ته هم داسې ښکاره شو چې بس پوره مکمل نیکي هم دقه ده چې ته محکم طرف ته وګرځې کعبې ته رب وله تربیت کوي چې نیکي صرف دغه نه ده چې تاسو یو کار ته ډډه ولګوئ چې بس خوشحاله جي موږ خو بس قبله کعبې ته مخ کړو کعبې ته خو دې مخ کړو خو نیکیانې نورې هم شتي دا تربیت پکې د مسلمانانو کېږي او رد په یهودو نصاراو باندې کېږي چې دغه څه نیکي ده. نو په دې کې زموږ دپاره دا تربیت شو چې یو کار ته ډډه مه لګوه چې بس هغې ته نیکي او عبادت وی او نوره قصه ختمه ده. نجي موږ خو چې دی هره میاشت 100-200 روپۍ ورکوو بس داسې وایي لمونځ نشتی اودس نشتی اذکار نشتی نور عمل نشتی او زمونږ بابا چې دی هغه هم قرباني کوي او زمونږ نیا هم قرباني به دغې ته پراته دي ټول دین هغه دوی د کور په دې څاروي حلالولو کې دی. ها بعض نیم صرف مونځ نه عقیده شتی نه زکات شتی
نه جهاد شتی، نه اذکار شتی، نه علم شتی، نه نور څه عبادات دي. نو ټول دین ته صرف مونږ څنګه ټول دین ګڼو؟ الله وایي ادخلوا فی السلم کافه، په دین کې پوره ورننوځئ د الف نه د یا پورې. بعض صرف روجې ته پروت دی، ټول کال د ډډه لګولې چې رمضان میاشت به راځي او زه به روجې نیسم، او هغه روجې ماشاءالله سهار مانځه نه بعد ویده شي، ماښام مانځه ته چې 15 منټه پاتې راپاڅي، موږ روجې خو موږ نیسو. او تعجب به ډېر په دیو کې ما بعض لیدلي دي هغه پوره کال دا فرض مونځ نه کوي، او چې ته کله وکړي چې ټک خطا ونکړي، خو تراویح ډېرې په پابندۍ سره کوي. تراویح داسې سپینه ټوپۍ ورته له زیاتي په سر کړي، او دې روجې کې اجامت هم لږ غټ کړي، او تسبیم، او اعلان کېده چې اختر دی نعیس راولنۍ کرسۍ د بوک کړي. دا ښه دینداري ده. دا لکه بس دا دین چې د دی چې څه ته دینداري وي او څه ته بېدیني وي. اوس کار روان دی. نو تراویحو ته یې کتل، سماوي یو کس سره زه میلاو شوم، مشر سړی ډېر بېدینه و، که ژوندی الله دې ورته هدایت وکړي. نو هغه د منځه مسله شو، نو هغه وایي چې دا فرض مونځ زه نه کوم، دا زه نه کوم. البته وی د اشراق مونځ نه پرېږدم او تهجد نه پرېږدم. دا نه وي اشراق او تهجد زه نه پرېږدم، فرض نه کوم. لکه مطلب دی چې کافر هم نه یم. اشراق او دغه پکې کوم. لکه هغه یو پنجابي نه هغه انټرویو کې تپوس کېږي، وایي ته روجې نیسې که نه؟ هغه وایي یاره ډېر شوق هم دی، خو زموږ دا کار داسې دی چې دی کې نه نیوی کېږي. وی تراویح کې ویده کې ته هم زموږ ډېر زړه کېږي. هغه چې موږ د ډیوټۍ نه راشو داسې ستړي وو، نو روژه ماتې او پېشمنۍ کې نه وایي کافر هم نه و، داسې کاپیتاله منډه زموږ نه کافران جوړ کړو. ښه باقاعده پېشمنۍ کوو، روژه ماتې کوو، روژه نه نیسو، روژه ماتې کوو. نو ته ماتې څه تا نیولې نه ده، او پېشمنۍ ته څه نه کوې، ته روژه بندې ده. نو ده ته اوس د روژې پوره عبادت په څه کې ښکاري؟ خوراک. پکوړې خو خورو که نه، روابزه شربت. روژه دا ده، د بعضو روژه دا ده، د روژې بحث به راشي سبا به انشاءالله موږ د روژې احکامات بیانو. د بعضو روژه هغه روابزه پورې تړلی شوې ده، روابزه، پکوړې، سموسې چې دی راپاسي او غوسه به یو دا کړمبېږي را کړمبېږي به، دومره لږې پکوړې، دومره لږې سموسې. لکه ته د سموسو د پکوړو غم وړی، ته د دې روژې غم وکړه چې دا به الله قبوله کړي. او دا روژه دکه نه ده، دا کومه چې تا نیولې ده، ته د دې غم وکړه. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نو الله وایي صرف نیکي دغه نه ده چې یو سړی یو عمل پورې ونښلي. ګوره نو سړی به اوس ما نه ده تپوس وکړي چې ولې دې کعبې ته مخ کول نیکي نه ده؟ نو څنګه بیا الله دلته وایي چې نیکي صرف دا نه ده؟ څه مطلب شو؟ یو مطلب دا شو چې یعنې د دې نه علاوه هم نیک اعمال شته، د دې سره به هغه هم کوئ. دویم بعضو مفسرینو ډېر ناشنا وضاحت کړی د هغه دا وایي اصل کې موږ چې دې قبلې ته مخ کوو که نه، دا موږ د الله د راضي کولو لپاره، مقصد زمونږ هغه د الله راضي کولي قبله وسیله ده. څه دی؟ وسیله ده، خو مقصد نه دی. الله وایي مقصد له توجه ورکړئ، وسیلې پورې ډېر وننښلئ. د الله راضي کول مقصد دی. صرف دا نه چې بس موږ ته کعبه میلاو شوه او مزې دي. کعبې ته چې تا مخ وګرځو نو ولې؟ الله وایي دې کې سوچ وکړه. اوس پې ورسېدې که ونه رسېدې؟ لیس البر نه د نیکي خاص ان تولوا وجوهکم، دا خبره چې تاسو واړوئ مخونه خپل قبل المشرق والمغرب، په طرف د مشرق او مغرب. نیکي صرف دا خو نه ده،
یو وایي زه، یهودیان وایي منګه او نصارا وایي منګه، مسلمانان هم داسې بس دغې ته غره شوي دي. ولکن البر مگر نیکي د هغه چا ده. ولکن البر دې کې اوس پټه خبره ده، هغه داسې ولکن البر بر من آمن بالله، مگر نیکي نیکي د هغه چا ده چې په الله ایمان راوړی دی. یا ولکن ذا البر من آمن، مگر د نیکۍ خاون هغه څوک دی چې دا کارونه کوي، دا کوم چې روان ذکر کیږي. نو په دې کې د ایمان ارکان، اخلاق، اعمال دا ټول ذکر کیږي د آیت کې، او واضح دي، ډېر وضاحت ته به ضرورت نه وي. ولکن البر مگر نیکي دا هغه چا ده، من آمن دا هغه چا ده چې ایمان یې راوړی دی، بالله په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ، والملائکة والکتاب والنبیین او په ملائکو او په کتابونو او په ټولو رسولانو. دا ایمان دی. اصل نیکي دا ده، عقیدې مسله ده. یهودیان وایي موږ نیکي کولیږو، نو اول خو دغه قبله منسوخ شوې ده، دویمه ده د دې به څه کوو؟ ټول کتابونه منل غواړي، آخرت منل غواړي، انبیا منل غواړي. دا د ایمان ارکان دي. د ایمان څو ارکان دي؟ شپږ. دې کې کوم یو نه دی ذکر؟ تقدیر. وآت المال على حبه او ورکی مال لره سره د محبت د هغه نه. یوازې به دې ته هم نه پرېوځي چې بس بدني عبادتونه به کوي او په جیب دې لړم کېنولی دی که نه، چې نه دغه طرف راته مه یادوه شیخ صاحب، په دغې سره زموږ د طبیعت لږ خرابېږي، دې طرف کې ګرځه راګرځه. الله وایي پوره نیکي به کوې بیا. او ورکی مال لره علی حبه په محبت د هغه سره. اوس محبت د هغه سره ضمیر ذکر شوی دی، او چې دا ضمیر چا ته راجع دی هغه نه دی ذکر شوی دلته، نو ځکه به دې کې مفسرینو وضاحتونه کړي دي. او ورکی او لګی مال سره د محبت د دغه مال سره، مال سره محبت دا کله چې کله انسان روغي او امیدي د ژوند او یریږي د غریبۍ نه، د مال سره محبت یې که نه وي؟ ستاسو که مال سره محبت نشي ځکه ناسي، مال سره محبت یې که نه وي؟ نو دې قربانۍ ته وګوره چې د مال سره محبت ته بیا هم د الله لپاره لګوي. یا وآت المال على حبه او ورکی مال لره سره د محبت د الله نه، یعنی الله سره دومره محبت دی چې د مال د هغه لپاره قرباني کوي. ضمیر الله ته راجع شو. چا داسې ویلي د ورکی مال لره سره د محبت د دې لګولو نه، یعنی دا لګول د مال د الله په لار کې د خوښ دی، د عبادت خوښ دی. او چا داسې ویلي دي او ورکی مال لره سره د محبت د هغه چا نه چاله چې ورکوي، که یتیم دی، که غریب دی، که مسکین دی، که دینداره دی، که کونډه ده، که هر څوک دی. ځکه چې علم سړی چې مال وکړي والا دا د محبت نشته، نو دی مال لګوي. ټولې خبرې پکې راغلې، مال لګوي او د الله سره محبت دی، مال لګوي او د مال سره محبت دی، مال لګوي اگر خرچ کولی خوښ دی سره محبت دی، او څلورم مال لګوي اچھا باندې چې لګوي د هغه سره محبت دی. ورکوي چاله ذوي القربى خپلوانو ته، والیتامى والمساکین او یتیمانانو او مسکینانو ته، وابن السبیل او مسافرو ته. ګوره یو خو هغه غریب دی، مسکین دی، یتیم دی، کونډه دا خو هر وخت محتاج دی. مسافر دا په اصل کې دا ټکی مسافر دی، ها، خو موږ پښتو کې څه وایو؟ موږ مسافر وایو. پښتو کې چلیږي، عربۍ کې نه چلیږي. ته اوس عربي سره لیکې چې زه مسافر یم، ته انا مسافر، نه انا مسافر.
زه سفر کوونکی یم یا سفر مې کړی دی ها دی وقتي طور حاجتمند دی اگر که مالدار وي دا خبره یاده کړئ ګورئ د مسافر دا مسله دا نه چې مسافر به څه غریب وي څنګه لکه اوس ستا په کلي باندې یو مسافر تېرېږي ښه مالداره دی خو دغه ځي کې هغه ته ضرورت راغی یا خو سره مال ترې پاتې شوی دی لار ترې ورکه شوې ده ځای د اوسېدو نشتي د خوراک څه بندوبست نشتي او ته په ده مال لګې دا نه چې ته به اول معلومات کې چې بینک بیلنس دې څومره دی مسافر صاحب شوړه د سره څومره ده چې مونږ کار وکړو نه مسافر دی ولګوه دا د الله بندګي ده اگر که دی مالدار وي مسافر دپاره دا نه چې دی به همیشه غریب او کیدی شي دی غریب ومي نو بیا خو اجر ښه ډېر دی په غریب دی خرچه مو وکړه او هغه څه دی هغه مسافر هم دی والسائلین او سوالګرو ته نو مخکې غریبانان ذکر شو که نو سوالګر ولې خاص ذکر کېږي جواب کله د بعضو غریبانانو دا غریبي دي سي چې بیا هم ځان کنټرول کړی خو کله دا غربت دې مرتبې ته ورسي چې بغیر د سوال نه ګزاره نه کېږي الله یې ته موږ وساتي او الله دې موږ پردې راواچي او کوم چې سوالګر دي غریبانان دي رب العالمین دې د هغوی په حال رحم وکړي کله سړی لاس نیوو ته مجبوره شي نو ځکه خاص ذکر شو وفي الرقاب او په ازادولو د سټونو کې ګوره ترجمه دي چې لکه لفظي کې وفي الرقاب او په سټونو کې په سټونو کې مال لګي نه په سټونو د ازادولو کې سټ ازادول ګوره څنګه وي مری غلام ازادول پخوا به دا غلامان په پیسو خرڅېدو نو دیندار سړی به دا به لوی عبادتو لکه ابوبکر صدیق به دا کار ډېر زیات کوي عثمان بن عفان عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهم او داسې بعض نور صحابه کرامو چې الله وله مال ورکړه نو هغوی به د دې بل کس نه دا غلام دا مری دا وینځه په پیسو واغسته او بیا به ازاد چې زه ته ازاد دا شو دغه شان قیدي ازادول ګوره موږ د دې عبادت نه بلکل غافل یو د قیدي ازادول څنګه لکه اوس یو سړی دی هغه جیل کې ناست دی د څه پیسو د لاسه په ده باندې پیسې دي په ده باندې دیت دی پیسې به ووایو دیت پې دی یا د چا قرض دی پې دا پیسې چې ته ورکړې دا 60,000 دي دا شان بعض علما دي که وایي په چا باندې چې قرضې دي او ورکولی نه شي او ته ولې دا قرضې ختمې کړي دې ته مو وایي 60,000 دا سړی خو دې ازاد کړو که نه د قرضو د بوج نه د قرضو بوج په جیل کې د قید کېدو نه څه کم نه دی نو ځکه دا به کوم دنده راغی واقام الصلاة وآت الزکاة او قائم کی منځ ورکوي زکات والموفون بعهدهم اذا عاهدوا او پوره کوونکي د خپل وعدو کله چې وعده وکړي صفاتو ته خیال دی که نه دی او پوره کوونکي د وعدو دي کله چې وعده وکړي اکه د الله سره او که د مخلوق سره والصابرين في البأساء والضراء او زه صفت کوم د صبر کوونکو په تکلیف د مال کې او تکلیف د بدن کې الله د دې خلکو تذکره کوم یا صفت والصابرین دې ځینې خبره بیا داسې شو اگر که دا خبره پکې شتي نه محذوف ده والصابرین او صبر کوونکي دې سره مخکې کومه خبره چې پټه د هغه دا ده او الله وایي زه شان بیانوم د صبر کوونکو یا زه صفت کوم د صبر کوونکو فی البأساء والضراء په تکلیف د مال کې او تکلیف د بدن کې تکلیف دو قسمه مال کې کله انسان ته تکلیف ورسي قرضې پي څوک ته پیسې وخوري څوک ته حق والي او کله به تکلیف د بدني الله یې موږ دواړو تکلیفونه وساتي دوی صبر کوي وحین البأس او په وخت د جنګ کې کله چې مسلمانانو د کافرانو جنگ دلته مراد جنگ ګوره د مسلمانانو نه دی په منځ کې یا الله خو صفت کړی دی چې جنگ کې صبر کوي ځکه زه لګیا یم د پلاني مسلمان سره جنگ کو نه د مسلمان جنگ د کافر سره هغې کې چې په میدان جهاد کې صبر کوي ځان یې راټینګ کړی دی ډېر ګران کار الله څه وایي ګوره
اولئک الذین صدقوا دغه کسان رښتیني دي پس کی په ایمان کې الله سره چې کوم لوز کړی پای کې نه اخو صبر کوي عمل شو نه اخو ایمان د ایمان په دعوه کې ذکر شو دوی رښتیني دي په دې اعمالو کې د الله لپاره کوي په دې کې دوی رښتیني دا ټولې خبرې پکې دننه راغلي واولئک هم المتقون او دغه کسان هم دوی تقوادار دي که غواړي چې تقوا په ځان کې راولي که نه نو دا آیت به څو پیري سره د ترجمې ووایې چې تا ته پته ولګي چې د تقوادارو صفات کم یو دي اوس د دې بعد مسله د قصاص بیانېږي او ما تاسو ته وایي چې اوس د مسلمانانو لپاره احکامات دي نو مسله د څه بیانوي د قصاص ګوره د دې ځای نه که موږ دا حکمونه شمارل شروع کړو که نه نو څلوېښت حکمونه به ذکر کېږي څو څلوېښت پای کې اولنی دا واله اولنی حکم د قصاص دی ښه د مسلمانانو یو ملک قایم شو او چې ملک قایم شو نو د دې ملک امن به څنګه برقرار ساتلی کېږي د هغې دپاره د قصاص مسله ذکر کېږي چې بد امني نه او د هر چا حق هغه ته میلاو شي نو ځکه شریعت کې قصاص د قصاص په اصل کې په عربي کې بدل اغستو ته وایي بدل اغستو ته قصاص دی د هغه چا دپاره چې هغه عمدن قتل وکړي ځکه چې یو قتل په خطا سره دی او یو قتل د عمد په شان دی هغه جدا مسله دا به ته زه بیا سورة النساء کې بیانوم انشاءالله خو دلته مسله د کم قتل ده دلته مسله د قصدن قتل ده ورسره دا مسله یاده کوي او دا ډېره ناشنا فایده ده چې اولنی قصاص چې په اسلام کې اخیستی شوی دی قتل په باب کې هغه په 8 کال د هجرت کې 8 کال د هجرت کې رسول الله وسلم د طائف غزا له روانو هغه وخو او په دې کې یو سړی ولګېدو د بنو لیث خاندان بل سړی مړ کړو د حذیل قبیلې نه په یو علاقه کې چې دغه علاقې نوم بحرة الرغا بحرة الرغا کې دغه سړی راولګېدو د بنو لیث قبیلې دا بل کس مړ کړو چې هغه د حذیل خاندان نه نو رسول الله وسلم د هغه نه قصاص واخیستو دا اولنی قصاص دی په اسلام کې چې هغه د قتل په باب کې دی دا په څویم کال په 8 کال اوس دوه خبرې نور یادې کوي دویمه مسله یا په دې دوه کې اولنۍ واله قصاص او څومره چې شرعي سزاګانې او حدود دي د دې قایمول او نافظول د حاکم وخت کار دی زما او ستا کار نه دی یعنې دا نه چې الله ما ته وایي چې ته تماچه راواله ته یې مړ کړه یا تا ته وایي چې ته ټوپک راواله ډز تې وباسه یا توره راواله سر تې ووه نه په یو علاقه کې حدود قایمول د الله دا د حاکم کار دی په دې باندې اتفاق دی د علماو دا مسله قرآن او حدیث نه واضح ده ولې یوه د حاکم نه څوک تپوس نشي کولی نو فوزا نه جوړېږي جاخه نه جوړېږي لکه اوس یو حکومت راولګېدو او حکم یې ورکړو چې د پلاني نه سر ووهئ نو سر به ترې ووایي او هر څه به غلی شي څوک د باچا نه تپوس نشي کولی چې سر دې ترې ولې ووه بدل ترې اخیستی شي خو که چېرته افراد دا کار شروع کړي نو بیا به دشمني ښه ډېره شي چې ښه د زموږ کس وجلی دی موږ به اوس دی ووجو دویمه خلک به پکې خپلې دشمنیانې وباسي او منمانیانې به کوي یو کس به رالګي بل به مړ کړي ولې وایي جي دی زیناکارو ځکه ما رجم کو نو دا به اوس موږ چا ته ثابتو او څوک به یې ثابتوي چې دی زیناکار و او که نه نو دا د حاکم د قاضي د مشرانو کار دی ورسېدی پې که نه نو رب العالمین چې څه زموږ دپاره رالیږلي په کې زموږ خیر دی ښه اوس یو سړی دا ووایي چې یاره موږ چې کوم علاقه او ملک یو هلته حدود نه نافظېږي نو دا خو الله تا ته اسانه کړې ده څنګه یې راته اسانه کړې ده رب العالمین هر انسان باندې دومره بوج یښودی دی څومره چې د هغه وس دی
زما او ستا په اوږو دا بوج نه دی ایښودی. دا به الله تپوس کوي د هغه مشرانو نه څوک چې دا حدود نه قایموي، تا نه نه کوي. دا د منلو خبره نه ده. لکه اوس مثال کې زما طاقت نشتی، زه د علاقې باچا نه یم، زه قاضي نه یم، زه مشر نه یم، الله به ما رانیسي چې تا ولې پلاني له سزا نه ورکوله او هغه زما په لاس کې نه و. په دې خو ما الله نه رانیسي. نو په دې د بعض کسانو لکه خپل عبادات یې پرېښودي دي، کم عبادات چې په ده لازم دي د هغې ورسره کم نشته، خو چې په دا لکه دا مشران چې حدود نه قایموي او دا او ته مونځ اودس کې زمونږ خو جو الله غفور رحیم دی، هغو زمونږ مسله خو ځان له ده خو لکه دا حدود کم کار چې ستا دی ته د هغې سوچ وکړه او دغه کار چې د چا دی الله به د هغوی نه تپوس کوي که نه. د پښتنو غړي کېناستل خو څه مشکل دي ځکه چې موږ چې د بل کار په خپله ذمه نه یې اخیستی که نو به موږ وخت نه تېرېږي. د هر چا خپل کار دی، د هغه د مقام مطابق د هغه د زور مطابق الله د هغه نه بیا تپوس کوي. نو یو دا مسله یې ده کوي. شان نزول د دې آیت په شان نزول ډېر بیانېږي، اسباب د نزول. یو دا بیانېږي چې د عربو دوه قبیلې وي، د هغوی د یو بل سره د جاهلیت د ورځو نه دشمنیانې وي، ډېره لویه دشمني. د دې عربو به ګوره ډېرې لویې دشمنیانې وي، ګورئ ډېرې غټې او په سوونو کلونه چلیدلي دي، داسې دشمنیانې دوی کړي دي. دا یو قبیله په دې بل باندې زوروره وه، مال یې ډېر و، دبدبه یې ډېره وه. نو دوی بیا داسې چل وکړو، د زورورې قبیلې دا وی که چېرته ستاسو څوک راولګېدو او زمونږ غلام یې مړ کړو، مری یې مړ کړو. مری او آزاد کې خو فرق دی که نه، د غلام خو دومره قیمت نه دی څومره چې آزاد. نو وی موږ به په تاسو کې آزاد وژنو، موږ به د غلام په بدل کې څوک وژنو؟ آزاد به وژنو. او که ستاسو څوک راولګېدو او زمونږ زنانه یې مړه کړه نو موږ به نارینه وژنو. ولې؟ د دې زورور. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله راوړه، الله ایتونه راولېږي. یو دا، یو بله چې د یهودو یو خاندان بنو نضیر بل بنو قریظه و، د دوی به هم د یو بل سره ډېر جنګونه راتلو. نو چې کله به بنو نضیر والا راولګېدو بنو قریظه کې به یې څوک مړ کړو نو دی به نه وژلی کېدو، بل دیت به یې ورکو بس. ولې؟ ځکه چې بنو نضیر والا څه دا زورور. او که چېرته بنو قریظه کې به څوک راولګېدو د بنو نضیر والا به یې مړ کړو نو لازم به یې وژني. نو بیا به یې تورات کولاو کړو، وایي چې نفس په نفس دی. مخکې تورات نشتی ګوره، او د یهودو عیبونه بیانېږي که نه، خپلې مرضي احکامات به یې بدلول را بدلول. نو چې کله به د زورور په حق کې فیصله راله بیا به یې څه راواخیستو؟ تورات. ان النفس بالنفس، نفس په نفس سړی به وژنو. او چې کله به د کمزوري مسله راله نو بیا به وایي خیر دی معافي پکې کوئ، دیت به درکړي. حالانکې د موسی علیه السلام په شریعت کې ګوره دیت نه و، لیکن لازم بدل اخیستو. رب العالمین په دې امت مهرباني کړې ده چې دې کې قصاص اخیستم شتي، دې کې دیت هم شتي، او هسې معاف کولی شي. بیا معاف کول داسې دي چې څه حصه د دیت ورته معاف کړي یا ټول دیت ورته معاف کړي. دا اسانتیا الله صرف په دې امت باندې کړې ده. نو الله رب العزت دا کم آیتونه چې اوس بیانېږي دی راولېږل. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلى، فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص نافظول په بار د وجلې شو کې. نو څو پورې چې د علماو سره نه ناست که نه او ټول قرآن او حدیث دې راجمع کړي نه او کتلي نه، علم سړي ته نه راځي. اوس یو سړی د کور کې ناست دی، کورنی مفتي دی، او د ښځې او د بچو خوا کې ناست دی او د قرآن ترجمه ګوري،
والله وی چې کتب علیکم القصاص فی القتل، الله وی چې قصاص نافذول په تاسو لازم دي په باره د وجلی شوو کې. نو سهار مانځه نه مخکې یا وروستو نوي فتوه دا ده چې قتل خطا پکې نشتی، خو چې کم سړی ووجلی شو دا بل به وجلی کېږي. ځکه چې هغوی یو ټوټه دلته وکته، نور خو دا غریب سره وضاحت نه دی معلوم ورته چې فی القتل دلته کم وجلی شوي مراد دي، چې کم قصدن وجلی شوي دي، د هغوی خبره ده. کتیبه فرض کړی شوي ده، دا خبره په تاسو باندې لازم کړی شوي ده. الله وی الحر بالحر، آزاد په وجلی کیږي په مقابله د آزاد کې. والعبد بالعبد، او غلام په مقابله د غلام کې. والانثى بالانثى، او زنانه په مقابله د زنانه کې. به سوال زړه ته راځي چې یعنې که چېرته اوس دا آزاد راولګي او غلام مړ کي، یا زنانه راولګي او نارینه مړ کي، یا نارینه راولګي زنانه مړ کي، نو بیا خو به بس قصاص نه اخیستی کېږي. ځکه دلته الله وایي چې آزاد په بدله د آزاد کې، غلام په بدله د غلام کې، او زنانه په بدله د زنانه کې. نه دی دا مطلب نه دی، هغه به وجلی کېږي. شریعت کې عدل دی، یو سړی راولګېدو زنانه یې مړه کړه وجلی کېږي. د آیت څه مطلب دی؟ بیا دغه مسله را روانه سورة المائده کې راځي ان النفس بالنفس. هلته دې څه خبره، نفس په مقابله د نفس کې دی، هغه نفس زنانه دی، هغه نفس نارینه دی. نو د دې څه مطلب دی؟ دا خو اصل کې د دې موقع مناسب خبره الله وکړه چې تاسو نه غلام وجلی دی، نو د غلام په بدل کې تاسو آزاد څنګه وجلی؟ لکه غلام راولګېدو، غلام یې مړ کو، نو تاسو څنګه بیا د غلام په مقابله کې څوک وجلی؟ آزاد وجلی. یا د هغوی زنانه راولګېده، ستاسو زنانه یې مړه کړه، نو تاسو په مقابله کې نارینه څنګه وجلی؟ پوه نه شوئ؟ پوه شوئ؟ د آیت مطلب دا دی فمن عفی له من اخیه شیء، بس هغه څوک چې معافي وکړی شو هغه ته د طرف د ورور د هغه نه د څه شي. یو کس ته معافي وکړی شو، معافي وکړی شو قاتل ته، من اخیه د ورور د هغه د طرف نه. ورور یې څوک دی؟ نو مقتول خو مړ دی، مقتول وارثان. بعض وایي مقتول کو، نو مقتول غریب و قبر کې پروت، ابو د څه معافي وکړي؟ که چېرته قاتل ته معافي وکړی شو د ورور د هغه د طرف نه، یعنې وارثان د مقتول، او خیال هم دی ورور یې ورته ووایي. ها څه ورته ووایي؟ ورور. دوه خبرې، یوه د مسلمانانو د رشته دومره کمزوري نه ده، ګورئ ډېره مضبوطه رشته ده، بیا هم دا ورونه دي. دویمه په ګناه کبیره سره مسلمان کافر کیږي نه. دلته سړی وجلی دی، ګناه کړې ده که نه ده؟ غټه ګناه ده، خو مسلمان دی، ځکه چې د مسلمان ورور دی، ورور یې ورته ووایي. نو کافر کیږي انسان په هغه ګناه سره چې الله او د الله رسول وي، په دې سره کافر کیږي. نور دا د خوارجو مذهب دی چې هغوی په هر ګناه باندې مسلمان کافر کوي. او دا د کافر زو ده، او دا ټکي مه وایئ، دا ټکي ګورئ زموږ په دې ژبو باندې د خروج نظریې چې انسان کې راځي، هغه د دې ټکو د لاسه راځي. دا د کافر زوی، د یهودي، د هندو، دا چا تا ته ویلي چې د هندو دی او د کافر دی او د یهودی دی؟ د ده به یو 10 روپۍ په چا باندې چې 10 روپۍ ولې ورنکړي، د یهودی کافر شو، بس لاړ یهودو ته ووتو. دلته سړی را لګېدلی، بل ثابت سړی وجلی دی، الله وایي که ورور ورته معافي وکړي کافر شوی نه دی. ته څنګه کافر کړې؟ په دې کې ډېر احتیاط کوه. ګورې چا چې په چا باندې د کفر فتوا ولګوله، حدیث کې راځي، او دغه سړی د دې لایق نه و، ادره واپس کېږي. اوله خبره نه ده. ګورې نو که چا ورته څه معافي وکړه، ما وایي که نه معافي داسې چې یا خو دیت یې ورته نیم معاف کو، یا دا چې قصاص یې ورته معاف کو، دیت یې ترې وغوښتو چې زه قصاص موږ نه غواړو، بدل نالو، وجلی کېږي به نه، خو موږ له به دیت راکوې، یا پوره
یا صبرخه نو بیا ادب یې زده که فاتباع بالمعروف بس لازم دی په وارث باندې ورپسې کېدل په قاتل پسې په ښه طریقې سره الله اکبر شریعت دی د سړیتوب نه ډک آدابو نه ډک هغه راولګېدو اولیاء د قاتل راولګېدو اولیاء د مقتول عفون راولګېدو قاتل یې څه کو معاف کو خدای ورته ووایي چې موږ له به څه راکوئ دیت به راکوئ نو بیا الله وایي چې ورپسې کېږي پسې په چا پسې ورپسې کېږي په قاتل پسې او د هغه چې کوم خپلوان دي کوم چې د دیت ورکوي د دپاره هغو پسې به په ښه طریقې سره ورپسې شي په ښه طریقې سره دا نه چې ته به سم ونښلې پورې بس صحیح ده خبره وشوه چې دیت به موږ له راکوئ نو دیت خو چې غواړئ په ښه طریقې سره بل نیټه پکې کېدی په دې طریقې سره هسې یو سوال په دې ستاسو زړه ته به راغلی که نه وی ولې الله دا ادب بیانوي دلته الله اعلم یو وجې دا کیدی شي لکه اوس یو سړی راولګېدو د بل کس ورور یې مړ کړو هغه بیا ده ته ووایي چې زه موږ ته معاف کړې خو دیت به راکې نو اکثر دی بد اخلاقي کوي ځکه چې هلته ورور یې وجلی شوی دیت به راکې بیا هسې موږ معاف کړی الله وایي نه چې دې معاف کو او دیت تیاري نو په سړیتوب کې بیا ده صحیح ده هغه سړی قاتل دی خو ستا د رویه هم صحیح نه ده څومره ښایسته دین دی نه دا نه چې سهار ورته هم ورټکې ماښام هم او یا د جوماتونو مخه دې ورته نیولي چې کوم ځای کې سړی راګیری او که په غم او په ښادۍ کې نه دا د بس د قرضو دا مسله الله دې داسې کسانو ته مه محتاج کوو چې قرضه ترې والی او بس صرف جومات کې اعلان پاتې نه چې الله وبخه دغه پلاني له مې قرضه ورکړې ده تاسو خبر اوسئ ټول ګواهان شئ خدي بل ته الله ادب ښیي ګوره واداء الیه باحسان او لازم دی په قاتل باندې ادا کول وارث ته په ښایسته طریقې سره دی به مغوی نه تنګوي بیا به یې درکم او بیا به یې درکم او پټېږي را پټېږي نه الله وایي چې کومه خبره وشو به یې وکړه ذلك تخفيف من ربكم ورحمة دا حکم د معافی اسانتیا د طرف د رب ستاسو نه او مهرباني ده اوس که زموږ دپاره هم صرف د قصاص دا حکم وی او معاف کېده پکې نه وی نو څومره به ګرانه وی الله وایي ما راته مسله اسانه کړه فمن اعتدى بعد ذلك بچا چې زیاتې وکړو وروستو د دې نه وروستو د څه نه وروستو د معافۍ نه بیا یې لګیا دی قتلونه کوي او سړی ترې جوړ نه شو فله عذاب أليم نو ده لره عذاب دردناک دی اوس حکمت ولکم فی القصاص حیات او ستاسو دپاره په قصاص جاری کولو کې ناشنا ژوند دی یا اولی الالباب ای صفا عقل والو لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي که څوک تپوس وکړي چې یاره دا قصاص دا ولې حکمت الله وایي په دې کې ستاسو دپاره څه دی ژوند دی حیاتون دا تنوین یې دې دپاره راوړو چې ناشنا ژوند دی ډېر لوی ژوند دی هغه ژوند څنګه دی دا یو خو مړ شو خو د دې یو د مرګ د لاسه ټوله معاشره ژوندی شوه وګوره که نه په کومو ملکونو کې چې شرعي سزاګانې نه ورکړی کېږي هلته امن شته سهار ماښام خلک وجلی کېږي څوک نه هېرېږي دغې پته چې بدل اخیستو والا څوک نشته زنا کېږي زیاتیانې کېږي غلاګانې کېږي ډاکې کېږي خو چې کوم ملک کې قانون د قصاصي هلته چې هسې سړي باندې ګزار کوي که نه هسې نو اول دی یو شل پیرې سوچ وکړي چې د دې انجام به سره وځي الله وایي په دې کې ستاسو څه دی ژوند دی خدای وایي یا اولی الالباب الباب جمع د لب ده دا عقل ته وایي صفا عقل ته
عقل والو معنی چې کمقلان په دې خبرو نه پوهېږي کمقل خو دا وایي ها غریبي مړ کوي کمقل ده کو هله دا روغ سړی راواچو مړ دا کمقل دی هوښیار سړي ته پته دی چې د په وجلو کې وروسته د ټولو خلکو ژوند دی بیا به څوک دا کار نه کوي لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو تقوادار شي یا بچ شي د څه نه د دې قتلونو نه د دې ګناهونو نه او دا به تاسو هله بچ کېږئ چې کله تاسو قصاص جاری کوي او دا نافذ کوي انشاءالله روان درس کې به سبا د 180 نمبر آیت نه شروع کو رب العالمین دې موږ په قرآن باندې پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد